یاره لالا اوی اساسم لګیا دی ته د مو که زه به ستا په ځای ګېډۍ وته بس راځه منصوري یاره بس یو ته په ما باندې خفه کېږې مړی نو راشه راشه لکه پرېږده و د اثر نه دی د خټکو چوبت دی دا د ګمنځو کار نه دی پنجخۍ پسې راوړه دا په هغې راکاږه کار کوه شابه خو خپله د خپل یخته نشته نو زما یختو تاسې سوځي زه مړه خپل کار کوه لکه دا سم د ځان نه پنې جوړې کړي دي مړه خولې م ورکړي په یو بل کې سړیا کار کوئ مړه خلک خبرې هم کوي او کار هم کوي سړیا تاسو ټول جګړو ته لاندې وتي خو د ام بي خو باسه یاره لالا نو ستا خاطر دی ګنې دا ما په دې پټي کې م نه پرېښودو خو ستا په مخ ورته ډېر غږ نه کومه السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله یاره لو هم قابو کړی دی ښه او ماشاءالله دا ټول خو تاسې راوسي دا یو ډېر د کار دی سم مشین دی ماشاءالله یا دا یو سړی پکې صرف کار کوي نو نور ګوره د کار نه دی او ته څه خبرې ته خو اوس راغلې خو په مخه تقاضو لځي راځي او که نه منصورۍ خو به منې مړه منصورۍ خو د کار پورزه دی یاره زه خو وایم کو دې خوښه یي ټکټر بدله درکړم او دا سړی پکې مال راکړه څنګه دې خوښه ده یاره بس زما زه خو دغه یو سړی د کار دی چې دا رانه ته بوځې مونږ به څه کوو یاره زه صحیح ده زه ته نه لاړم او په قلاره لو کوئ صحیح ده دا بس زه ټیک ته ورځه ځه شیره څه کوې ته څه له راپاسېدې یا ګلا ما ویل لږې اوبه به وڅکمه مرۍ مې وچه شوې ته کار کوه که نه زه دلې اوبه راوړم که نه زه هسې ناسې کښېنه کار کوو شابه منصور تقاضو له پرېږدي و موږ ویل د مټ به دمه کړو اوبه به ورته لږې وڅکو هغه موږ اوبو له نه پرېږدي یاره ثناء الله ما که خوښه دی چې زه ورځمه لږ کور ته یار لږ کار مې دی څه کې مړی ساقدار یې د مازدیګر بانګونه وایي ماښام به ډوډۍ وخوري بیا به ځي نو هلو لکه دلته د ثناء الله دې څه پلو کې پساو شوی یم یو پیالې چای مې وڅښو 4 ګنټې مې اوسه پکې لو وکړو او د ډوډۍ ستونه کوي وایي ماښام ډوډۍ وخوري که ډوډۍ مې وخوړه نو چې سهال به یار تش چای مې څښه دی تش چای او 4 ګنټې مې وشوې څه درته ووایم مړه به زه درځم څه بیا به چاته د کار صف نه کوم هلکې راشه دا لور راوالې زه تقاضې له ورځم راځم ښه منصوره رپېره تقاضو له لیږي او موږ ته په ګومن ښکارېږي وایي مه راله څه دې وایي یاره یاره خوښه دی نه دي چې ورشو دا مونځ ورته وکړو د مونځ ټایم دی لالا ته مونځ له ورځو صحیح ده ځه ښه ده نو ځه یې ځئ چې زه مونځ به ورته وکړو بیا به راشو ځه لالا دا ګېډۍ به دې وردولې وې که نه باران دی هغه ما وردولې مړه دا تاسو کار کوئ شابه شابه ښه یا لکه او که نه یاره څه وکړو مړه زه خو درپسې نه راتلم پر دې باران د وجې درپسې رالم اورې ما ګېډۍ بېډۍ ته ډېزه کې درپسې رالم بس زه وس دې م ښه وکړه بس کښېنه ګېډۍ خو مونږ تړلې م دی خو زه لږ لو به وکړو بیا به ځو ځه منصور څه شو منصور پکې نه ښکاري پاپوکي چې هغه لو ختموي هغه تقاضي نه ختمېږي بیا تقاضي له تللی دی تقاضې نه نه ده ته د هغې نه زه خبر یم لالا تقاضه به نه کي
او دې خبرې کوي تاسو اوس راشئ په موبایل به چېرته خبرې کوي تاسو دا لکه وی ګورئ راځه अभी मजा आएगा ना भिड़ो لکه ته د تقاضي په بانه روزي او دلته ته په موبایل مونږ له بیزي مصروف ای صبر زه لالا ته وایم چې هغه د تقاضي په بانه لاړ شي اول ته په موبایل خبرې کوي غلی شئ مړه زمانه که شران یې ماته نه غېږئ لالا غږ نه کوي تاسو خو بل اغوستی اوس په ده ته دا څپېړې ونیسمه راځه راځه باقي حساب بل ته ته زمونږ سره له دله ونیسي راځه راپاسه. ګورو به راپاسه شابه څوک دې د جانو سره خبرې نشي کولی ورناکه لالا د مسافر نه خبره څه یې وکړه هغه خو هلته ناست په موبایلو مصروفه دی د په سټ صابون وام ورشي پسې او د لاس او د خپل یې ونیسئ په ډنګه ډولۍ راوړئ شابئ ډولۍ لالا راوړئ زه ورسره لاړ شم अभी मजा आएगा ना भिड़ो لالا بره شګه کړې به مې درنه دا زمانې سم مشران خو نه دي چې ما داسې زورونه راته کوي ما په زور راوړي څنګه تقاضي زه یم چې سړی 2 منټه پس تقاضي روانې ته په موبایل خبرې کوي ته مونږ دې نه راوستې شګره کومه نه داسې د غربو چې سور مرچکانې په زخمونو باندې ومږه ورکوله لور شابه دا واله لور کله یو پوکې ورکوم هېڅ به م نه ګوره ورکانو څنګه یې یاره زما یو نیم تربوج دی ما چې زر زر را لړک کوي مړه دونه نه دی یاره وروره خفه نه شي خو بس په دې لو کې نښتي یو پردی لو دی او د هلکان هم ډېر ستړي دي یار په دې کې پرته پاتې راشي مړه دونه نه دی هلکان هم در سره ګنډي زر زر به یې وکړي بس ډک به کېځئ به یاره وروره کړی به مې ویدله خو مړه لا خبره اوس ډن کوه وې کومه هلکه د دې نورو نه هم ګوره تپوس کول غواړي څنګه ته له ځان نه خبره یو پکې چا راغوستې دي چې زه کومه دې د اړوي نه چې خبره اوس ډن که ښه وکړه اوس سبي مړه دي لالا خواران وو چې ګوره ښه ورته ونه کړي ښه باران په دغه در سره راغلی یم ګوره ښه ورته ونه کړي لکه خو 150 بوده دي که نه کم ډېر دي یو فو ډک پیدا دا خبره ورسره وکړه بس یې په یوازې کومه خبره خو مونږ په دې یو ځای ته ورسولو بس ته راکوس